د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ادعا کړې چې د روسیې لخوا د اوکراین پر ضد جګړه کې د پاکستان، چین او نور هیوادونو کرایه شوي سرتیري هم ګډون لري. زیلنسکي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه کړې دي. نوموړي ویلي هغه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه اوپاجانتس کې خپلو پوځیانو ته ورغلی و او هلته یې له قومندانانو سره د جګړې د روان وضعیت، دفاعي تدابیرو او پوځي اکمالاتو په تیره د ډرونونو په اړه بحثونه کړي دي. د زیلنسکي په وینا اوکرایني پوځیان ورته ویلي چې د روسیې تر مشرۍ لاندې د پاکستان، چین، ازبکستان، تاجکستان او ځینو افریقایي هیوادونو کرایه شوي سرتیري د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه لري. ولسمشر زیلنسکي د دې لیدنې انځورونه هم خپاره کړي دي او زیاته کړې ده چې موږ به ځواب ووایو. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پاکستاني عسکرو ګډون په دغه جګړه کې بې اساسه تور دی او هیواد د نورو هیوادونو شخړو کې بېطرفه پاتې شوی دی. د بي بي سي د راپور له مخې دا ادعاوې تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د روسیې لخوا د نورو هیوادونو د وګړو د کارولو راپورونه خپریږي.